شوروي اتحاد تر تیري وروسته امریکا او د شوروي ترمنځ د استخباراتي جنگ اور په افغانستان کې بل شو. دا جنگ چې شوروي او امریکا یې سوړ جنگ بولي د افغانستان د بربادۍ او په اور کې سوځولو پایلامه وه. که له یوې خوا د شوروي ځواکونو په افغانستان کې دننه په مستقیم ډول د افغانانو وژلو، شړلو، شکنجه کولو ته کار ویلی و، بل طرف امریکا او ورسره هیوادونو د مذهبي توندلاریتوب، جګړه ییزو تبلیغاتو، وسلو او پیسو په مرسته افغانان د لا ډیر خونړي جنگ میدان ته ورولېږل. په دې ترڅ کې د امریکا د یو اس اید مرستندویه ادارې په مالی ملاتړ او د امریکا د اوماها ایالت کې د نبراسکا پوهنتون او افغان مجاهدینو په مسلکي وړتیا تر ټولو شومه پروژه چې د تعلیمي سکتور د ملاتړ د پروژې په نوم یادېده عملي شوه. د دې پروژې په ترڅ کې د افغان ماشومانو لپاره په میلیونونو داسې درسي کتابونه په پښتو او دري ژبو چاپ شول چې نږدې هر مخې د جنگ، وسلوالې مبارزې او مذهبي افراطیت پروپاګند و. زما په شمول په 1980 او 1990 لسیزو کې لومړنیو ښوونځیو ته تللو اکثریت افغانانو دا کتابونه ولوستل. زموږ ګڼ همزولي د همغه درسي نصاب له امله د جګړو او افراطیت لارویان شول. څوک ووژل شول، چا ځانونه ووژل، چا په ځانونو پورې بمونه وتړل او څوک تر ننه پورې د خپل وجود دننه د همدغه بدمرغه تبلیغاتو په وړاندې د مبارزې په لاره کې ځورېږي او غواړي ځانته د ژوند لارې انتخاب کړي. د دې نصاب د جګړې ییزو ادبیاتو د تولید په اړه او د جګړې د بنیادونو او اساساتو د جوړولو په اړه د بحث مهم ټکي نن په دې بحث کې رانغاړو او زموږ د بحث مېلمه ډاکټر سید عرفان اشرف دی. ډاکټر اشرف د پېښور پوهنتون استاد او د رسنیو متخصص او څېړونکی دی. استاد خپله دکتورا د سویلي ایلینوی پوهنتون د ټولنیزو اړیکو او رسنیو هنرونو له څانګې ترلاسه کړې ده. هغه د خبر جوړونې تیاره لوري په پاکستان، افغانستان کې د نړیوال رسنیز فرهنګ او سیاسي اقتصاد یې تر عنوان لاندې کتاب لیکلی دی او د افغانستان او د سیمې په کچه د جګړې ییزو تبلیغاتو او د تولید په اړه یې ګڼ تحقیقونه کړي دي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ. ډیره مننه کورودان او تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته زما سلام. مننه ډاکټر صاحب. زه غواړم بس یو څه داسې راپیل کو چې خلکو ته د 1990 او 1980 لسیزو عمومي افکار په لر او بر سیمه کې راژوندي شي. ستاسو معلومات څه وایي؟ موږ افغانان په هغه وخت کې ټول افکار په جګړه بوخت وو، یعنی ټول حتی په چپی برخه کې او د مجاهدینو په لیکو کې ټول خبره دا و چې څنګه یو بل وژنو، څنګه یو بل مات کو، څنګه د یو بل سره جګړه وکړو. په کوزه خوا کې د پښتنو ترمنځ عامه افکار په څه بوخت وو؟ ستاسو معلومات څه وایي هغه وخت؟ حمیدي صاحب، د فرانسیسي یو لوی سکالر د میشل فوکو نوم یې ده، اوس خو نه د ژوند دی، خو د هغه ډېر مشهور افکار دغه دي او وایي سره اگر چې علم سکوم ده هغه ادارې او انسانان مطلب دا د دوا کوي چې دا دې ته مونږ وده ورکو، خو هغه ویلو څه فارم سکوم ده شکل علم ته طاقت ورکوي. پښتو کې هم دغه خبره مونږ په داسې کوو چې زور د رضا خلش لئی، مطلب دا دا کم پوها زمون په علاقو کې د جنگونو حواله سره دا هغه پویا کوم په خپل ځان باره کې هم استعمال کو، مونږ ته به پته ولګي چې دا علاقې د دنیا خطرناک ترين علاقې دي. دا هغه علاقې دي زما مطلب پاکستان او افغانستان، خاص کر هغه ځایونه زکم ز پښتنه مشته دي، زکم ته اف پاک علاقې هم وایي، امریکا ورته وایي، او کم ځایونو کې د جنگ سکوم دا یو دوامي ده 50 کالونه افغانستان یو میدان جوړ ده او اوس هم د دنیا په کم برخه کې د جنگ پیل کیږي زمون یره دای زدا په زمون علاقې ته راځي، لکه اوس اسرائیل سکوم دا هغه کا پیل کوي، نو دلته پاکستانم الته ایران باندې خو الریډي اٹیک وکړو، د پاکستان نوم خلی، نو مونږ ته داسې لګي چې د جنگ هم بندغه د افغانانو وطن ته برازي ولې نه پاکستان جنگ پاکستان کې نه غواړي او نه امریکا د جنگ سکوم دا پرېت علاقو کې غواړي، هغه افغانستان کې د جنگ بیاي همیشه د خبره مطلب مداوز د دې خبره پورا یو تاریخ تا
تاسو د مهیروي سکوما د یو ډیکیډ یا لسیزه تاسو ذکر وکړو 1900 او یا په دکې او اتیا هم خاص کر خو که تاسو وګورئ په دکې سکم روس یا شوروي اتحاد د سیمې ته راغلو افغانستان باندې څوک ورته وایي څه حمله یې وکړه څوک ورته څه مداخلت یې وکړلو خو څه هم وکړلو هغه نه بس کوم یو جنگ پیل شو هغه د کولډ وار ایرا جنگ و یعنی دوه سوپر پاور دوه لوی طاقتونه یو شوروي اتحاد خو بل طرف ته امریکا وا اوس د امریکای کوم وجه وا د سیمې ته راتګ هغه هم دوه یو خو هغه ته هغه د دشمنی یو ورسا ملو شوی وا سوویت یونین سره یا روس سره کم د انګریزانو د دور نه زموږ په سیمه کې روانه وا لکه ګریټ گیم به ورته ویلو دا ورسا کوم دا امریکای ته ملو شوی وا د انګلند طرف نه بل هغه دا هم ضرور وازه په ویتنام کې که تاسو کتلی 1980 لسیزه 12 سال کوم الته کې جنگ وشولو هغه کې امریکای ته ډیر لوی زیان شوی نو زبو دا وایم چې د امریکای دیتا یو خوشبینه موڅ کا شوروي اتحاد افغانستان ته راغلو اوس بده ته مونږ هغه سبق خيو سکم مونږ ته شوروي اتحاد په ویتنام کې راکړی دا سمونږ ډیر الته خراب کړی نو مایکل وکټر یو اپریټیو دا د سی آی ای په هغه وخت اپریشن سایکلون کې یو ډیر مهم پوزیشن باندې و سی آی ای وکټر سایکلون اپریشن په مجاهدینو والا اپریشن په هغه لسیزه کې چلولو ځکه دا شوروي اتحاد راغلو هغه ویلو سمونږ شوروي اتحاد صرف ماته نه ورکو یعنی ډیفیټ کول مقصد نه دا شوروي اتحاد مونږ د هغه دشمن د سمونږ دا چیری کو بلیډ لفظ هغه یوز کړو بلیډ څه دنه وینه ساسي دسه پوزیشن کی یعنی مطلب دا د زمونږ د کې مطلب نه د زمونږ د دته هار یا ډیفیټ ورکو زمونږ د کې مطلب د زمونږ دا سه پر هر کو صدا ټول عمر بیا کوم د زخمونو نه بیدار نشي دته د انټيليجنس لینګویج کې عسکري جبه کې سه بلی ډیث بای 100 کټس یعنی په زر پر هرونو کې مرګ نو د بنیاد باندې مونږ کو توس په افغانستان کې کم جنگ لس کاله وچلیدو لس کاله ګوره نو وجه دا داس هغه کې د پاکستان خبر نه و د موساد خبر نه و د سی آی ای خبر نه و دا دلته کې د دوه کیمپونو جنگو د شوروي اتحاد او د کیپټالیست ملکونو تاسو دین اندازه وکړئ چې کله شوروي اتحاد ته ماتم ورکړل شو هغه نه پس هم شوروي اتحاد بیا 1990 کې تاسو وګورئ الله مات شو یعنی افغانستان نه خوته خو شوروي اتحاد ختم شوه نو خو دوه کالو کې بالکل ختم شو هغه ډیث بای 100 کټس کوم دا خپل ځانو خیلو زما دلته کې مقصد دینه دا دا جنگ کوم قوتونو په د سیمه کې پیل کړو د ته مونږ جیو پولیټیکل لینګویج کې کولډ وار وایو دغه جنگ کوم دا دوامي په دې حواله اوس دلته کې یو وار ایډیالوژي مغیر راوړه ځان سره وجه داوا س پهله دی راغلو کله امریکا راغلا یا دلته کې د جنگ پیل شو ټولو نه مهم سوال دا اوس دا خو د وی دورو جنگ دانا ډیث بای 100 کټس یا زر پر هرونه سترواله هغه پر تا ته پورا یو مستقیم نظام پکاري یو تسلسل پکاري الته کې تا ته وار فورډر پکاري داسې جنگیالي او ځوانان پکاري هغه د جنگ تم نکی نو بیا ګوره هغه د پر هغه دوه درې داسې ګامونه وي چې کلوز هغه پورا جهادي انفراستراکچر جوړ خلک خو صرف وایي چې جهادي لیټرسي هغه طرف ته زر اعظم خو ګوره دا مه هېروه کراس بارډر جهادي مدرسې پهله ځل د جهاد د نوم د لاندې د مدرسې تعبیر داسې وکړل شو د سعودي او د امریکای پټرو ډالرز نه څه دلته کې وو د جهاد په نوم باندې قتال کیږي لکه جهاد کم ځکه قتال ده خدا خو د ایډیالوژي د لاندې په دې کې مونږ مخکې تللی شو خدا خو د امریکای جنگ مونږ ته ټولو ته اوس پته ده صدا د چا جنگ خو ګوره جهاد نه قتال جوړ بیا هغه قتال ته باقاعده د نیبراسکا او هامس کوم یونیورسيټي دا بیا یو اس ایډ کوم دا بعد کې به یو ان هم پکې راغللو د کې 1900 شپږم اتیم ما سره خیال له اوس په هغه کې باقاعده 4 مليون کاپي پبلش کړي په
153 کیټګریز کې یعنی 153 مختلف کیټګریز مختلف طبقو کې سپاغه کې ګریډ یو پہلا ګریډ نه ونسا دولسم ګریډ پرې داسې ذهنونه تیارو هغه ویپنایز شي هغه وار فورډر وي هغه جنگیالین وي او هغه بیا د امریکې د پر هغه څه وکي چې په دنیا کې یو قوت امریکې د پر هغه څه نشي کوي دو پښتنو دو مدرسو کې کوم سټوډنټان تیارو اخو وو زما استادونه زما استاد بچیو خو یاد لره چې هغه کار امریکې ته مغه کړی دا چې کوم په دې سیمه کې پرېدا په دې دنیا کې بل قوت نشي کولای امریکا به ولې چې کوم د ما او تا ته په هغه نظر نه ګوري لکه کوم په په د نظر باندې اوس ګوري د سره وار فورډر سره لکه مدرسو سره کدا کریکولم تیار شو نبراسکا نو هغه سره یو بل هم لوی ګام وشت شو په کوم باندې زموږ نظر نزي دا دلته کې جرنالیزم کوم د عام ویپنایز شو جرنالیزم هغه رساني ادارې هغه وخت خو د ویسټ نه دا جرنالستان راتلو دا ګلوبل میډیا وا دا سی ان ان دا بی بی سی وا وغیرہ وغیرہ خو ته دا مهره وا چې د افغانستان جرنالستان او د پښتنه جرنالستان خاص کر د دې ابياري وشوا د دې دسه کرامدا وشوا لکه څوک ټماټر او مرچان کری په پټو کې او دا تیار شو هغه نه پهلا د لسیزه نه پهلا دلته کې د پېښور کې پښتون جرنالست بیورو چیف نه ملویدو ژورنالیست ته نه ملویدو دا به یو جونیئر کسانو دا بچا هغه کې نه پرې خلو په افیس کې او که پرې خودوم نو جونیئر پوزیشن کې پرې خودو او صحافیان ژورنالیستان سکم پاکستان کې براتلو کراچۍ نه لاهور نه او اسلام آباد نه بو جنگ نه وای وخت هغه ټیم د نیوز نو خو ډان شو دو رسپانو بو د صحافیان د پیښور نه بهر نه راوستو دلته کې به کوم د ویلو ز پښتنو ته صافت نه ورزي پهل رحیم الله یوسف زئی صاحب 1980 کې یعنی اغه لسیزه کې پهل صحافي بیورو چیف جوړ شو د مسلم وجه سوا دا پښتنه پکارو ولې چې د مجاهدین ته هیومن فیس ورکی مجاهدین ته انساني شکل ورکی هغه انسانان نو هغه تیرولو د زناورو غوندې په هغه مدرسو کې خو شکل ورته د انسانانو ورکونه وو نو هغه لپاره باقاعده نه صرف سلیبس ویپنایز شو بلکې جرنالیزم هم ورسره ویپنایز شولو او د سره یو بل سیز مهره دلته 495 ریفیوجی کیمپسو خیبر پختونخوا نه ونسه اټک پورې پاغه کې راشن کارت سکوم د ترتیب کړل شو هغه راشن کارت کې سکوم ځوانو کپور ته به رزق غټلو هغه ته ویلو چې شوروي اتحاد خلاف وجهاد کې الب د رزق ملويږي بیا ورته و پارټیان تاکید کړي او هغه مشران سکم نن په افغانستان کې دي او هغه وخت د شوروي اتحاد خو ویلو زمون جهاد افغانستان دفاع پاکستان خو نن سکوم دا اغه دا نه کوي چې د طالبانو خلاف پاسي او الته کې په آرام سره په کابل کې ناشتي یا په کندهار کې ناشتي ولې نن سکوم دا کدی امریکای ډالر نشته نو به تاسو هغه جهاد نه کوي سکوم تاسو ته متویلو چې دا جهاد دا ولې هغه د بنصفي خلاف ودریدنې خو نن هم هغه مرحله رغلی د کم کې زه ته خبره کو خدا جهادین چې په یورپا کې بچی دي په امریکا کې بچی دي کاروبارونه ملک نه بهر دي اوسم التناستی د بل جنگ په تکل کې سب بیا به د یو رول پیدا شي زه صرف تاسو ته دا وایم چې د جنگ کوم وار ایډیولوژي راوړه هغه کې زه او ته او زما ونستا بچی آغاز کوم دا هغه کې یو ایندن جوړ شو د جنگ اوسه پر ختميږي نه خو راځو بده کې د بل مرحله کې تاسو بل سوال جواب کې تاسو ډېر ښه یادونه وکړه تاسو ول چې په دې نصاب کې چې کوم ماشومان روزل کېدل اغاز موږ تاسو په بچو زه خپل د هغه نصاب تولید جمزما یادېږي چې موږ د کورمې په د ماجرینو په کمپونو کې د اول او دویم دریم صنفونو کې سبق وي زموږ د ریاضي یا د حساب کتاب چې و هغه یو جمع یو نو هغه یو بولټ جمع یو مرمۍ جمع یو مرمۍ کیږي دوی مرمۍ دا زما کتاب دا مال وستلی دا شان زما د پښتو ژبې کتاب چې و هغه الف الا په موږ جهاد فرض کړی په دغه څه ډول شروع کېده د دې مکتب له وروسته به چې ځکه موږ به سهار مکتب ته راغلو موږ مکتب کې یو نظامي پریډ غونډه وکړه
زموږ په مکتب کې او الته به موږ دغه شیان زده کول. دغه نه وروسته چې کله به موږ کور ته لاړو ماسپښین نه وروسته به موږ بیا مازدیګر جومات ته تلو. جومات کې زموږ ملا امام بیا هم همدغسې مسایل موږ ته وښودل. ماښام به چې کله زه د خپل پلار سره څنګ کې کېناستم زما پلار به BBC پښتو اورېده. په BBC پښتو کې به بیا هم دغه د جنګ خبرې وي. بالاخره موږ افغانستان ته لاړو. په افغانستان کې د طالبانو لومړۍ دوره وه. هلته مکتبونه تر دې هم وحشتناک وو. زه په 4م صنف کې وم، ما به لونګۍ وهله او ما ته به هر هفته یو ملا راته، هغه به د قیامت قصې او وحشتونه او دا خبرې کولې. دې شیانو زه خپله تر نن ورځې پورې ډېر ځورولی یم. دا یو ډول اساسات ماته ښکاري، یعنې زموږ د ژوند د دې منطقې د ژوند ټول اړخونه ټول بنیادونه داسې تیار شوي وو چې موږ د جنګ ګور ته تېر وي. تاسو هم همدغسې یو څه ویل غواړئ؟ یعنې هم زموږ میډیا د خوا نه موږ ته جنګ راکول کېده، هم زموږ مکتب کې موږ ته جنګ راکول کېده، هم زموږ په جومات کې جنګ وو، هم زموږ کلي کور کې به چې بیا کتل پلانی شهید شو، پلانی زخمی شو، پلانی لاس او پښې پرې شوې. نو دا هر څه وو. دا بنیادی اساسات د انفراستراکچر څنګه دغسې جوړ شول، څنګه داسې ترتیب شول ترڅو زما په څیر ماشومان د دغسې جنګ خوراک شي؟ حمیدي صاحب بالکل زه خو نه صرف غمرازي کوم در سره ویلې زمون حمیدي صاحب تاسو خو بیا هم خوش قسمت یې، زه هم خوش قسمت یم. زمون داسې ځایونو کې ناست یو، زمون په دو وخت دا بحث مباحثه کوو، زمون د دې مقابله وکړو. ته هغه ځوانان چې کوم جنریشنز ګوره، هغه لسیزه کې 1 ملیون افغانان مړه دي، 10 لکه افغانان. هغه کې هغه ځوانانو هغې ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې موږ ولې مړه شو. هغوی به اوس هم د جهاد په فکر کې که چېرې بلې دنیا یي هغه کې به سوچ کوي چې موږ جهاد کړی ده. خو اوس پته لګي چې دا جهاد د چا دپاره و؟ آیا دا خدای دپاره و؟ که خدای دپاره وي خدای به وبخي، خو خدای دپاره خو نه و که نه. نو خدای خو ګوره داسې خلک نه بخي چې هغوی د جهاد په نوم باندې ځان ته اور ورته کوي، بل مړوي او دا هم ورته پته نه دا زه ولې کوم. جهاد خو پوهې ته وایي، جهاد خو مبارزه ده، جهاد خو کوششونه دي، جهاد خو د هغه خوش نصیب او پریویلیج خلکو کار ده چې هغوی ځان وپېژني او خدای وپېژني. دا خو جهاد نه ده چې ته بل هم تباه که ځان هم تباه که، دا خو د خدای تباه کول ده. نو هغوی به کم انجام وي، خو ناپوهې کې هغوی کم انجام ته ورسېدلو. زه صرف دا وایم چې زما او ستا خو اوس هم خوش قسمتي ده، زموږ دلته ناست یو خبرې کوو، خو د هغه 1 ملیون خلکو به څه انجام شي؟ هغوی خلکو څه وکړو؟ دا دنیا یو ځل ملویږي، د هغې دنیا خدای دې څه وي، زموږ ایمان ده، امید ده په هغه باندې، خو هغه دنیا کې خو خدای ته پته رسوي هغوی به څه حشري. زه صرف تاسو ته دا تکراروم چې مسله دا هم نه ده چې موږ 1 ملیون خلک وبللو، زموږ وار ایډیالوژي یا د جنگي مبارزې پیل شوې، زموږ وطن تباه شو، زموږ خلک دلته نه بېکوره شو. مسله دا ده چې دا سیز روان ده، دا سیز تم کېږي نه، او نه صرف تم کېږي نه بلکې زموږ زیات کوم آبادي دا په دې پوهېږي نه، او نه ځان په پوهوي، او نه د هغې د فهم هغه درجات شته چې په کم کې موږ ته تشویش شته. ځکه یو ځل بیا خدا نخواسته د دو قوتونو په دې علاقو کې مبارزه شوه یا هغه شوه مارکا شوه، بیا به دا پښتنو چې کوم د جنګ ایندنو د خاشاک په طور باندې ځان مخته کوي او دوی به وایي که دا بیا یو جهاد ده. دې باندې بحث کول ډېر ضروري ده چې دا ولې، آیا مونږ ولې نه پوهېږو، ځان نه پوهوو، یا مونږ سره هغه نظام نشته ده چې کم کې پوهه پکاري. دته زه راځم ولې چې زه څومره پورې حمیدي صاحب تا غمونه ژاړم او خپل غمونه بیانوم. دنه ماتم جوړیږي، قومونه په ماتمونو نه جوړیږي، ماتمونه د جنگ میدان کې وی او هغه ډیفیټسټ مایند شو کوي. هغه سړی چې جنگ کې وبېلي او پاتې څه نشي، سایکولوژیکلی ډیفیټ شي، ماتم کوي. کلتور سکوم دا د فتح میدان کې جوړیږي، هغه میدانونو کې جوړیږي چې خلکو ته یو سټیبیلیټي وده راوړي. زما مطلب دریم اړخ ته سکوم تاسو سره ډسکس کوم، زه تاسو سره دا جیو پالیټکس نه ډسکس کوم غواړم، سکوم ما درته ویلو چې هغه لسیزه کې څه وشو. زه تاسو سره دا هم نه ډسکس کوم چې د وار ایډیالوژي کم څه د مدرسو راوړه ځان سره، او کم د ایډیالوژي ځان سره راوړله، کم زموږ جرنلستانو ځان سره راوړله. دا هم دوره مهمه نه ده، مهمه ټولو نه لویه دا ده چې کم زموږ عالمان او زموږ مفکران او زموږ خلک ذهن ته نه اچوي، هغه ته په انګریزۍ کې یې اپیسټیمیساید
اپیسټمیساید دا یو علم کې بل یو ټکی خلی هغه ته اپیسټمیک وایلنس، یعنی د مطلب دا دا سکلا ستا کلتوري علم سکوم دا د هغه هم تبعی وشي. داسې جنگونه سکل راځي هغه نور افکار نه وروړي، صرف نور مبارزه نه وروړي، هغه صرف علم جنگ پیل کی، هغه موجوده مفکوره مبارزه کلتورونه ختمي هم. مونږ ته آیا د درې د ادراک شته چې د اپیسټمیک وایلنس کوم لوکل ویو پوینټ دا، لوکل وزډم دا، ځایي مفکوره دا، هغه د هغې څه څومره نقصان شوی د 40-50 کالو کې، آیا زما عالم ته د هغه احساس شته؟ اوس کم علم زه ته پروډوس کوم یا زه دعوا کوم یا زما د یونیورسيټي نه دا دعوا کوي، هغه ته د دې ادراک شته چې زما کلتور هغه صفات ده. طالب خو زما کلتور نه مني، هغه زما کلتور ختمي. پاکستان ریاست باندې مونږ ولې دا ځمېداري واچو چې هغه د پښتنو د کلتور خیال وساتي؟ هلته خو وار اون ټیرر روان ده، ګلوبل قوتونه هغه سپورټ کوي. سنټ کوم هلته دوحې کې جوړ ده، هغه خو په دوحې کې طالبانو سره معاهده کوي، خو کله پاکستان په افغانستان اٹیک کوي یا ډرون اٹیک، کله هم امریکا دا نه دی ویلي سیاره د دوحې د کارت د لاندې یا افغانستان ځمکه خو مونږ اٹیک نه بچ کو کنه. نه، دا ټول سکوم دی چمتو دی د سیستا. زما په دې باندې نور خبرو ته زړه نه غواړي، زه صرف تاسو سره په دې خبرو ته غواړم څه کچرې زمونږ د فهم د ادراک د مبارزې دا حالي څه نور خلک مو وجني او مونږ جړا کوو، دا د مسلې حل نه ده. جړا نه مخکې سوچ ورډویو فکر جوړونې لپاره علم ضرورت ده. قومونه په علم کې جوړیږي او په علم کې تبا کیږي. یو کمیونټي هم څه کوم دا هغه علم نه بار د خپل ژوند احساس نشي تابع کولی، او د کوم قوم احساس په جنگونو کې جوړ وي هغه دا د توقع مه کوي چې هغه به خپل احساس بیا د هغه ابیاري وکړي چې څومره پورې هغه شعوري طور باندې کوشش نه کړی. اوس د راځم درته د سیستا تاسو وایي تاسو ډیر موضوع کړه د اپیسټمیساید یا موږ ورته معرفت کوشي د علم وژل وایو. زموږ چې کوم هویت او کوم چې ټولنیز شناخت او علم او زموږ د ټولنې عمومي شعور کې چې د ځان پیژندلو کوم اصول وو د پښتون او د افغان کلچر په اساس، هغه د همدغه نصاب په نتیجه کې وران شو، وژل شو، د منځه لاړ. یعنی ما ته باید په مکتب کې ښودل شوي وي چې پښتو موسیقي لري، پښتو تصوف لري، پښتو عرفان لري، پښتو متل لري، پښتو مرکه لري، جرګه لري، افغان وطن تاریخ لري. دا ټول شان خو هغه شان ما ته نه ښودل کېدل. یو نسل نه 2-3 نسله ما ته ونه ښودل شول. اوس موږ څنګه دا نوی نسل څنګه دغه شی بیرته تازه کړو، څنګه دغه ایډیالوژي او دغه د جنگ ادبیات چې دا په موږ حاکم شوي دي پیړۍ پیړۍ نسلونه، حتی دا تر دې هم وړاندې دي د برټش کالونیالیزم ټایم نه دی خو ته افغانان مثلا د گریو یارد اف امپایر موږ ته دا د جنگ تصور راکړل شوی دی. دغه په مقابل کې څه وکړو، موږ څنګه راپورته شو چې دا په دې باندې غالب شو، څنګه دغه څه موږ ته د بهر نه راکړل شوی دی او زموږ خپل څه دي دا سره بیل کړو. ګوره علم وجنه څه کوم دا کنه هغه تا دې ته نه محدود کوي چې ته پاسه او صرف د طالب خلاف چغې سوري ووایا، ته پاسه ته ووایه زما بیرغ څه کوم دا د هغې بې حرمتي کیږي، ته پاسه ته ما ته ووایه چې یاره طالب څه کوم دا زما نښې نښانې ختموي، ته پاسه ته ما ته ووایه چې طالب زما کیسې کتارې ختموي. د څه کوم ملګري دا اوري ټوله ورځ موږ دا ماتم کوو په خپل مذاکرو کې خبرو کې، زموږ تنظیمي اړخونه څه کوم یا همدغه ماتم وي ټولو کې. زه دو ملګرو ته صرف دا وایم چې تاسو کې څوک دوره هم وخت وبستی شي چې تاسو خپل د ماتم د لیک لوست او د مبارزې په شکل کې تابع کوي، د خپل زبان ته وده ورکوي، خپل فکر ته وده ورکوي، د خپل شراکت وکوي د یو بل سره، د خپل ستونزو نه یو د علم هغه برخه وګرځوي چې دکې یو بل سره مونږ خپل غم د خولې د اړخ نه اورل کلچر نه بلکې د ایکسپیرینس د تجربې د اړخ نه د لیک لوست اړخ نه یو بل دنیا سره معرفي کو، نه کې صرف سکوم دا ماتم وکړو. دا زمونږ هغه کمزوره برخه ده چې کوم مونږ صرف طالب ته چغې سورو ته پرېښي ده. زه به تاسو ته خپل مثال درکم، دا څوک داسې نشي ویلی چې یاره دا یو
تن کوي شي خو یو تن هم کوي شي دا هم غلطه ده سو وایم سه یو تن نشي کوي زه سما پی ایچ ډی وکړه امریکای نه راغلم دلته کې زما خپل کولیګو په خپل ډپارټمنټ کې زه کوم زه خودن کوم هغه پوهنتون کې مونږ ویلو چې مونږ نور څه خو نشو کوی خو مونږ یو کار کوی شو څه کم مونږ د پر ډیر ضروری ده مونږ څه کم سکلز یا مونږ هنرونه زده کړي دي بهر ملکونو کې ډیره مهرباني ده غو ملکونو ته خو یو خو مونږ کریټیکل لینز استعمالو یعنی تنقیدی شعور مخترولو بل څه کم دا مونږ هغه هنر څه کوم دا مونږ خپل ځای خلکو مفاداتو د پر استعمالو دته مونږ یو انډیجنس پرسپیکټیو ځای نقطه نظر ځای ورلد ویو لوکل پرسپیکټیو هم ورته ویل شي هغه کې مطلب دا ده چې مونږ دنیاوي مسلې ته ګورو زموږ د پښتون بدن نه یو لینز جوړو مونږ د پښتون ځمکې نه یو لینز جوړو مونږ د پښتون غر نه یو لینز جوړو مونږ د پښتون وسیلې نه یو لینز جوړو بیا باټم ټو ټاپ ویو جوړو ټاپ ټو باټم نه د ډالري ویو نه جوړو لاندې نه اوس هغه څوک سپانسر کوي نه موږ ته په خپل اخته ورته هغه څوک فنډینګ هم نه کوي موږ ته څوک پوسټ ډاک هم نه راکوي ولې چې دا هغه رجحان ده چې دا په یونیورسيټیانو کې ډیر زیات معقول او مقبول نه ده مونږ د دې قطعاً پروا نه کوو مونږ پی ایچ ډي هم خپل سټوډنټان انکریج کوو هغه ته په همدغه کې کوو چې څوره پر ستا په پی ایچ ډي کې ډیګري کې د لوکل خلکو پرسپیکټیو یا ویو پوینټ نه یا نظریه نه یا مبارزه نه یا تجربه نه زما په خپل خیال کې دا کمزوري مبارزه ده مونږ غنو چې د دې نیگیټیو اسپیکټ شته زمونږ څه کوم دا مونږ ته هغه فائدې لاسته راوړنې نه کیږي څه کوم زمونږ امیدونه دي خو مونږ هغه نه خلو موت نه خلو دنیا نه دا زمونږ د عالم په تور زمونږ کار ده مونږ په کال کې یو سټوډنټ پیدا کو مونږ هغه ته دوره خوشاله چې کله هغه د دنیا یو ملک ته هغه ته ریفرنس لیټر لیکو کله بل ځای ته لیکو په دلته کې هم هغه مختلف یونیورسيټیانو کې معرفي کوو زه صرف دا وایم چې زه خدا کوي شم دا کوم تاسو هم دلته کې خبره کوم ودارم هم نه دا کریټیکل پرسپیکټیو دا عمل کې هم کوم دا د خپل سټوډنټانو ته وخت نه زیات ټایم ورکوم امید مدعي چې د دنیا کم رخ تم زیاده د پښتون مبارزه وړي هم د کسره ز خپل ریسرچ هم زما خپل کتاب کوم دا هغه د هغه مبارزه هغه وار ایډیولوژي نفي دا کم ویسټرن میډیا پاکستان او افغانستان ته راوړه او په دغه پښتنه صحافیان د ایندن په تور استعمال شو د هغه نوم دا the dark side of news fixing the culture and political economy of global media in Pakistan and Afghanistan دا نوم به تاسو وخی چې د علم محور څه ده دا پرسپیکټیو لوکل دا او کنه زه صرف دا تاکیدوم چې د دنیا په کم کونه کې مناست وي صدا هیر نه کې چې افغان یم بیا دا هیر نه کې چې د افغاني صرف ویلن جب نه ده افغانی بو کوي پښتو بو کوي پښتو صرف ویلن نشي پښتو کول صرف ماتم نه ده پښتو کوونه کې نور هم پتم شتا ډیګنیټي معتبري دا پتی غیرت نه په غیرت باندې سل کاله انتظار کوي او خپل مرګ سکوم دا هغه نه جایز کوي او بل سړی وجنه جو غلط کار ده بیا 200 کاله پته انتظار وکړه خیر ده خدا مبارزه مپرګه ده مارکیټ ته مپرګه د خپل ځان سکونه په رزي به ز خپل مبارزه مخته کوم پت هغه ډیګنیټي ده اونر ده هغه عزت ته کوم په بنیاد باندې تخپل علم ریوایو کوي شي او د اپیسټمیک وایلنس د پښتنو خلاف او عمومي د ځای خلاف دنیا کې هر ځای روان ده د کم از کم شعوري کوششونه مونږ پیل کوي شو د خلاف د ښکارې موږ په همدغه برخه کې تر ټولو ډیر کمزوري یو او مثلا د افغانانو د لپاره چې نصاب لیکل شوی و دا په پښتو فارسی بل اخر لیکل شوی و افغانانو لیکل و ما بیګل لیست کوډ په دې کې ډیر د کسانو چې د نمونه سره پی ایچ ډي او هغه د شاید لیکلي وو پښتنو هنرمندانو سندري تولید کړي خځینه هنرمندانو سندري تولید کړي په هغه کې جنگ او جګړې خبره کېدله دا وسم تولید کیږي او هغه وخت په 1990 کلونو کې هم تولید شوی وي پښتنو شاعرانو او افغان شاعرانو د شعرونو تولیدول چې جنگ او جګړې دعوت کوي ولې موږ د دې ایدئولوژي خوراک شو ولې موږ د خاشاک شو ولې موږ هغه وخت نشو کولای چې ودرېږو او ځان نه دې شي نه بیل کو وایي چې نه موږ د امریکا او د شوروي اتحاد د سور جنگ چې دوی ورته سور جنگ وایي زموږ د لپاره سور نه هغه ډیر ګرم جنگ و زموږ د لپاره موږ دغه خوراک نه کیږو موږ غواړو د دین ځان نه بیل کو موږ ولې دغه اقدام په وخت نشو کولای زما هدف دا دی مسله دا ده حمیدي صاحب چې زمونږ کوم بصیرت ته یا زمونږ ویژن یا زمونږ
تفکر څه کوم ده هغه د استعماري قوتونو د فکشن تابع ده. زه به دا وایم چې زمونږ فکر څه کوم ده هغه اوس هم ډالر نه تویږي د ډالر د لاندې څه کوم کیسې کتاري دي مونږ د هغه اسیر یو ټول. زه به مثال درکم ده په دو وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې 40 یونیورسيټي دي. د 40 یونیورسيټانو کې 10 یونیورسيټي وار اون ټیرر نه ډالري جنگ نه سکوم دا پهله 3 پهله وي او د نور 3 یونیورسيټي هغه نه بعد جوړي دي. لکه هغه استعماري قوتونه چې کوم ډالري جنگونه دلته وروړي هغه ورسره ایډم وروړي هغه ورسره بلډینګونه وروړي ورسره فکر وروړي ورسره ایډیالوژي وروړي. دا هغه لسیزم پر نه دا محدوده ځکم ته افغان جهاد دا اوس هم روانه ده. ولستا په افغانستان کې د ټول رسنی ادارې چې کوم جوړې شوې د ان جی اوز په تور باندې د په شا د چا پیسې وا 15 زره پر صحافیان ټرین شولو 900 پر رسنی ادارې وې دلته کې هغه افکار الته وو دلته کې پاکستان کې 40,000 پر مدرسې دي ته په افغانستان کې د مدرسې وګوره. زه صرف تاسو ته دا وایم هغه افکار هغه جنگي خیالات هغه وار ایډیالوژي سکم هغه علم د په بنیاد سکم جنگي علم راغلی هغه ختم شوی نه ده مسلسل روان ده. زه دا خو نه دوا کوم چې زه او ته به د دې مخ ونیسو خو زه دا یقین لرم په انساني اقدارو باندې انسان حقیقت پسیزي انسان امن غواړي انسان ژوند کې جنگ و جدل نه غواړي. جنگ و جدل څه کم زیاده دغه په شا باندې د استعماري قوتونه موږ د جنگ نه د تختیدنې خبره کوو او یو غوره خبره کوو په زرونو خلک موږ اوري او موږ ته راځي او موږ باندې لبیک کوي ډالر به پکې نه خو زموږ ستونزه مخ ته ځي. زه تاسو ته صرف دا ویلن غواړم چې هغه قوتونه چې چا دو علاقو ته جنگونه وروړي دي هغه زما او ستا دشمنان نه دي هغه پیداواري یونټ په تور د علاقې استعمالوي زموږ بدنونه استعمالوي دته په هغه نظر نه کتن پکار څنګه دنیا څخه د پښتون غواړي نه پښتون بو ځان باندې پهلا پویا کوي بیا خپل علم ریوایو کوي هغه په بنیاد کې خپل کلچر خپل هغه اړخونه بو بیا څنګه د ریوایو کوي څه کم ډالري جنگونو مونږ نه اخوا کړي دي اپیسټمیساید شوی دا یعنی اپیسټمیک وایلنس شوی یا سایلنس کړي دي خاموشه کړي دي هغه اړخونه علمي اړخونه یا مړ کړي دي په حوالو باندې زمون کیسې کتارې غیب شوی یا د هغه قدر منزلت مونږ ته معلوم نه ده. مونږ وایو چې د پښتنو کیسې بسوس په د موجوده دنیا کې مخ ته نزي نو که نزي خو څه تر جوړ کا کنه راکټ تر جوړ کا مخې بوزا کنه نو مونږ خوندغه سکو خو برا بیا مغداس د سټتا کوم علم کوم یو اس ایډ نو ونسا یو ان پرې او امریکای پرې کوم ایکسچینج پروګرامونه راځي کوم یونیورسيټي جوړیږي کوم مدرسې جوړې شوې دي کوم رساني ادارې جوړې شوې کوم د علم اړخ راځي هغه د استعماري فکشن تابع کوي مونږ تابع کوي مونږ انډیپندنت فکشن نشي جوړوي مونږ انډیپندنت علوم سکوم دا د خپل ژوندونو مظهر په تور باندې نشو تابع کوي مونږ ډالر ته ګورو چې ډالر برازي او زمونږ مرسته وکړي بیا به مونږ علم پروډوس کوو نو دنه کلونیالیزم ریپروډوس کیږي نیو کلونیالیزم ریپروډوس کیږي دنه جنگ پروډوس کیدی شي خودنه علم نشي راتله علم هغه ته یې کوم ځای خلکو خپل فکری احیا اوریجن وی نه صرف خپل هیستوري پیژني بلکې هیستوري مخکې څنګه بوزي د دې پوهې ته زه علم یایم خدا ځای خلک راوستي شي او دا په ډالري جنگونو باندې نه د دې ابياري کې دي او نه ډالري جنگونه علم تا ته وروړي هغه پروپاګاندا وروړي هغه وار وروړي. تاسو یو ترکیب استفاده ک خپل خبرو کې چې دوی زموږ وجودونه مالکیت لري او دا د خپل جنگ د فار استفاده کوي زما خوښ دا رښتیا هم ډیر ژور دی. دوی نه یوازې دا چې مثلا موږ جنگ ته لګي چې موږ فزیکی په یو بل ډزې وکړو یا په شوروي ډزې وکړو یا په بل مقابل کې وجنګیږو بلکې زموږ فکر یې هم هغه څه جوړ کړی هغه د تعلیم د طریقه د نصاب د طریقه اخیسته زموږ شعر او ادب هم هغه څه جوړ کړی د سندرو د فلمونو د دې لپاره چې موږ په هالیوډ کې کتل کیږو د رامبو فلمونه دي دا هغه کې موږ یوازې جنگیالي کتل کیږو مقابل کې زموږ خپل تولیدي فرهنګ چې کوم چې موږ باید تولید کو خپل هویت خصوصا هغه د لپاره چې په اکیډمیا او په میډیا او په دې کې یعنی دا لوکل نالج پروډکشن کې خاص لاس لري دوی څنګه د
او عین وخت کې هغوی سره ډالر دي، هغوی سره یو ان ده، هغوی سره یو اس ایر ده، هغوی سره نه پوهېږم مدرسې دي، مکتبونه دي، یونیورسټیانې دي، او زه او ته یا کوم بل کس چې غواړي د دې انفراستراکچر نه د باندې مبارزه وکړي او پښتون لوکل علم تولید کړي، دغه مبارزه موږ څنګه وکړو په دې دونه لوی بندیز چې زموږ مخکې دی، زموږ مخنیونه چې زموږ مخکې ده، د دې باندې څنګه غالب شو؟ حمیدي صاحب که زما ملګري زما خبرونه څه مایوسي وایي زما مایوسه کړي، داسې خبره نه ده. خلک ډېر کار کوي مختلف ځایونو کې، اوس خلک پوهېږي. موږ صرف ویله نه یو، نور هم داسې ځوانان دي، زه ګورم، زما ورسره انټریکشن کیږي. دا تجربه په خپله څه کوم دا ډېر علم راوړي. دا زه علم نه پروډیوس کوم په یونیورسټیانو کې، دا د خلکو تجربې هغوی ته هغه څه ښیي څه کم باندې زه هم ځان پوهوم، او بیا زه هغه ته هغه فارم ورکوم چې دنیا سره یې زه شیر کم، هغوی سره خور ور کم. علم هغه میدانونه راوړي چې په کوم کې خلک حقیقتونو سره مخامخ کیږي. نو دې باندې ډېر کار روان هم ده. زه خوشبینه هم یم، لویه مبارزه ده، لوی اړخ ته. خو زه صرف دا وایم چې موږ ته یو کار خو کوی شو، هغه دا ده چې موږ د قبایلي طرز فکر، قبایلي ورلډ ویو د لاندې کوم موجوده حقیقتونه تعبیر کوو، دا د بند کو. دلته افغانستان ته جنگ نه آی اس آی راوړي، نه قطر راوړي، نه دوحه راوړي، نه امریکا راوړي. دلته جنگ مارکیټ راوړي. د مارکیټ باندې ځان پوهونه ده. د مارکیټ کې پښتون څه کوم ده، هغه کراس بارډر وایلنٹ ډسپوزیبل لیبرر ده. په ده باندې څه ته نوې سر د نه خلاص کړی. د دنیا مختلف یوکرین جنگ به هم تا ته راځي، د سیریا جنگ به هم تا ته راځي، د اسرائیل جنگ به هم تا ته راځي، لکه مخکې څنګه د القاعدې په شکل کې موږ ته راغلی و. پښتون ایتنو ټریټوریل باډي ده، یو داسې بدن ده چې د هغه بدن چودنې دپاره جوړ ده. سوره پرې په دو سیزونو باندې دا ځان نه خلاصوي. پښتون به ډسپوزیبل لیبري، خلک به استعمالوي، بیا به غورځوي. دا به په د لوبه میدانونو کې هم ځان پسې بمونه تړي، دا به په روډونو باندې هم ځان پسې بمونه تړي، دا به په کلو په حجرو کې. ته ونه تپوس وکړه چې ولې یا به یې چې جهاد د خدای دپاره کوم. نو په ځمکې باندې خو د جهاد مظهرونه نور څه دي، دا خو جوړیږي جهاد نریټیو. زه صرف دا تکراروم چې خلک ډېر پوه دي په ده باندې. اوس مونږ خوشبینه یو، داسې عالمان شته زموږ خلک، هغوی خپله مبارزه پیل کوي. خو زه صرف دا یم چې دا ناکافي ده. کیسه مخته بونې ده. د پښتنو 50 کاله ضایع شوي دي. دا جنګونه مختلف لړیو کې بار بار راځي، زموږ وخت ضایع کوي. دا مسله اوس د سپیس نه ده، دا د ټایم ده. سپیس 2 ډایمنشنل ده، لینث او بریث. زموږ حریمونه محفوظ نه دي، موږ خپل حریمونو دفاع نشو کولی. او ځمکه مو څه کوم ده، هغه باندې د شپې یو قوت را باندې عمل کوي، طالب ورته وي، د ورځې بل قوت، هغه ته فوج وایي. د بنیاد باندې زموږ وخت ضایع کیږي. زه صرف دا تکراروم، که څوک په سپورټس کې ده، که څوک په کھیل کود کې ده، که څوک سټوډنټ ده، که څوک هنر کوي، که څوک په کور کې ده، که دوی ته دا احساس هم وشي چې خپل وخت ضایع نه کړي او د ملت او قوم او خپل ځان مخکې بونې دپاره هغه ټول عملونه وکړي چې کوم موجوده دنیا سره مونږ مخ ته بیایي د مارکیټ ته لارې. زما خپل کوشش ته د دنیا قوتونه به دا پته ولګي چې دا پښتانه د یو بل وجنې نه بغیر هم څه بل کار هم کوي شي. ما خپل خیال کې زما دا ده چې دنیا ته دا احساس نشته چې مونږ د مرګ جوبلې نه بغیر بل څه کار کوي شو، او مونږ په دې فخر کوو. مونږ یې زمونږ بهادر یو. پت په ځای مونږ غیرت ته ورکړی ده. په خپل ښځې لاس ویچتون، په خپل بچي لاس ویچتون، بل رور مړون، خپل تربور مړون. دې ته مونږ غیرت وایو چې څوره پورې د ده په ځای مونږ پت نه وي اکسپټ کړی چې بل نه پیسه خستن، بل نه ډالر خستن، بل نه خستن څه کوم ده، دا بې عزتي ده، دا د پت خلاف ده، دا د ننګ خلاف ده. دې ته به مخکې ویلو ننګ قبایل، هغه قبیلې چې کوم د پت نه ډکې وې، نن دې ته غیرتمند پښتون وایي، دا ځان ته هم غیرتمند وایي. نوروره کاسو ته کېنستلو، په کیمپونو کې زموږ ځوانان او ښځې ناستې دي، ماشومان ناست دي، او یو ان ته انتظار کوي ملګري ملتونو ته چې زموږ کاسې ډکې کوي. نو که دوی ته څوک غیرت وایي، نو دا د پت په ځیان باندې دا غیرت ته، نو دا غیرت دوی ته مبارکي. په دې باندې قومونه نشي ګټل، قومونه ډالري جنګونو باندې نشي ګټل، قومونه مبارزو باندې او ځایي مبارزو باندې ګټل شي.
دو ته مونږ لار مومو، خلک لار مومي، مونږ به د هغې برخه جوړېږو، حصه جوړېږو. بیا مونږ دا ویلی شو چې زمونږ کامیابي لکه څنګه نور قومونه جوړ دي، مونږ هم داسې یو قوم یو او ځان په دنیا منلی شو. اوس زموږ تاسو ویل د ښکاره د ډېر کسان دي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي. موږ د خپلې مبارزې لارو بر پښتانه دواړه او ټول افغانان څنګه سره یو ځای کو. یو څوک استاد ده، یو څوک هنرمند ده، یو څوک نه پوهېږم سپورټ کې ده، یو څوک بل کې ده. دا څنګه د یو نریټیو ته کار وکړه، دقیقاً هغسې چې هلته په موږ باندې په هره برخه کې یو نریټیو دپاره جنګ کېده، موږ د جنګ دپاره استفاده کېدو. اوس د جنګ خلاف، د جګړې ډسپوزیبل جګړې خلاف چې هلته موږ صرف کارول کېږو، د هغې خلاف څنګه د ټول نریټیوونه یو ځای کو، ټول روایتونه یو کو چې موږ مخته لاړ شو. حمیدي صاحب دا روایت څنګه تولید کو؟ نورې خبرې خو ډېرې کېدای شي حمیدي صاحب، خو یو کار په دلته زه تاکید تکراروم او زه غواړم هغه د ډیکنسټرکشن. کوم څه تاسو سره نور قوتونو د مارکیټ او د طاقت ممبرو تاسو سره وکړلو، ډیکنسټرکټ کوي. تاسو د پورا د طالب انفراسترکچر په کوم طریقې جوړ کړی دا ډیکنسټرکټ کوي. ماډل سو د پښتون لس بچي دي، دوی مدرسې ته ورکړي دي، دوی باندې مزدوري کوي او دوه دوبۍ ته استي او دوه سعودي ته استي. دا ماډلو هغه باندې هغه پیسې ګټي، دلته پیسې راستي، هغه باندې مدرسام جوړیږي، هغه سره ایډیالوژي مرزي دلته کې. هغه پښتون ځوان د 1300 کالو سعودي، دوبۍ او ملیشیا د زی او د شپېتو کالو هلته نه راځي، نو خپل ځمکې ته هغه پیسه راوړي، هغه پیسه هم د هغه خپله پیسه نه ده. زه صرف دا تکراروم او دلته ورته مدرسه هم په مغو پیسو باندې جوړیږي. دا نیکرو پولیټیکل سټرکچر څه کوم جوړ کړي دي، همدغه شانتي تاسو اوس بل وکړئ. تاسو کوم هم ملک یې، کوم هم دنیا کې او کوم لغو نه هم توفیق مشتا، یو خپل وخت مزه کوي، که ډرایوینګ هم کوئی وخت مزه کوي او د کاستا چمتو شي. کاست صدا او که د چا 3 زمن دي، 4 زمن دي، 5 یو زوی کم از کم یونیورسيټي ته ورکړي، یو زوی د مبارزې ته ورکړي. طالب یو زوی 2 زمن 3 زمن مدرسې ته ورکړي، ته ولې نه ورکړي؟ مولوی مولا عمر سکوم دا هغه خپل زوینه یو خودکش جوړي امریکای ډالري جنگ کې، ته خپل زوی د لپاره زوینه ولې سکوم دا عالم نه جوړي؟ د ویست په مدرسو کې څه د کم ځنه ماته نبراسکا کورس راستي، څه موږ د هغه نفي دلته وکړو او موږ د موجوده دنیا سره د تلنې جوګا شو. دا ماډل کوم طالب د لپاره نورو قوتونو کړه دا ماډل به پښتون ځان د لپاره په بل توګه کوي، الله به کوم دا ځان رها کوي. یعنی زما په خپل خیال کې دا په چغو سرونه کیږي نه، دا په متمونو باندې کیږي، د نورم ډېرې لارې دي. خو زه وایم کوم ملګري که زمون نه لري یا د دې جوګانه دي، کم از کم دا کاز دی یا دا مقصد دی دا وګڼي چې تم دا سپورټ کوي شي. دا ضروري نه ده چې جماعت سپورټ کې، دا ضروري نه ده چې مدرسه سپورټ کې، دا ضروري نه ده چې افغانستان ته پیسې واسطه. هلته کې کوم قوتونه ناستي هغه د ستاده پیسو مصرف ستاده قوم په ضد باندې جوړي. او دا مدرسې هغه مدرسې نه دي، دا جهادي مدرسې دي. بیا به څه کوي همدغه ملکونو کې که زوی مو دا زوی مدرسې ته نه یونیورسيټي ته ورکوي، که $1 مو وس راځي هغه مقصد ته ورکوي چې کوم تاسو ته د قوم ریوایو کوي. او یو بل خبره د نېشنلزم په بنیاد نه، چې کوم په ویسټ کې یو نېشنلزم ده، د پښتونولۍ په بنیاد باندې پښتونولي او علم هم ده. پښتونولي نېشنلزم نه ده. پښتونولي کې د ژوند د طور طریقې او د دو په بنیاد باندې افکار د هیستوري تسلسل په تور روان دي، تاریخ تسلسل په تور روان ده. زه دا نه وایم چې تاسو پښتونولي د قبایلی نظام د لاندې تابع کوي. زه دا وایم چې پښتونولي د نن سبا وخت راولي، قبایلی د لینز نه موجوده لینز نه د پښتونولي پورا کوم کیننز دي، اصولونه دي، چیلنج هم کوي، ریوایو هم کوي، هغې نه علم هم راوباسي. پښتو صرف وایي ما پښتو وهم کوي، په یونیورسټیانو کې وکوي، په مدرسو کې نه. که موږ همدغه ډیکنسټرکشن پروسه شروع کوو په خپلو سیمو کې، فکر کوئ کوم ستونزې دي چې هغو ته باید موږ ځانونه تیار کړو چې هغې سره مخ کېدلی شو په د ډیکنسټرکشن په مبارزې په میدان کې؟ ټولو نه بنیادي شی د حمیدي صاحب، ما خو ډېره د پریویلیج خبره وکړه، زه خو یوروپا ته ورسېدم او امریکې ته او کینیډا ته ورسېدم. که هلته کې څوک نه وي او دا خبره زموږ په افغانستان کې څوک اوري او په پاکستان کې اوري، هغه هم پښتانه، هغه د نه بهر ځان مه
غني څه کو نه هغه هیڅ نشي کوي کم از کم که نور څه نشي کوي پر وډونو باندې ورته ډلې پلې اصله ګروپونه ولاړ دي طالبان ولاړ دي یا څه کوم دا میلیټنسي د خپل کور کې خپل ښځې سره خو تعلق ریوایو کوي شي کنه کم از کم ډومېسټک وایلنس دې مو کوي کم از کم ماشومان دې مزوري کم از کم د هغه ماشوم که مدرسې ته نه ځي نو په زور د مدرسې ته ماستئ هغه مدرسې کې هغه سره روان دي نو کم از کم په دې خو ځان سر خلاصوي شي کنه د خپل ریلیشنز اف پروډکشن دی ریوایو کی کور کې دنه که پښتونولي د کور نه بهر کار نه کوي نو د کور نه دنه خو کم از کم هغه کار وکړي چې کوم بنیادی ده زما په خپل خیال کې که دې نه هم موږ شروع وکړو نو د دې سیزونو موږ احساسوي شو دا سیزونه خپل وخت نه ضایع کول او بل خپل ځان د وجه نه بل خلک نه زورون او بیا یو اوږدمهاله سټراتیژي اپناون چې هغه په بنیاد باندې موږ نه صرف خپل ایکسپیرینس آزاد کو خپل تجربه بلکې خپل علم هم آزاد کو یو وروستی مثال ورکولی شي مثلا بل کوم بل ملت چې په دې برخه کې ډیر کامیاب وو موږ د هغوی مثال تعقیبولی شو په نړۍ کې چا چې کالونیل ډیکنسټرکشن پروسه پیل کړې ده او تر اوسه ښه روان دي په کلونیلیز پاور کې په خپل باندې دا سټرګل روان دی ولې د فیمینست سټرګل څه شي ده په امریکا کې کله خزو ته د حق ملو شوی ده په افغانستان کې خو خزو ته د ووټ حق امریکا نه پیله ملو شوی ده ها په کینیډا کې ته وګورئ چې خزو ته کله د ووټ حق ملو شوی ده هغه په داسې لویو ملکونو کې په خپل د ډیکنسټرکشن روان ده ال جی بی ټي کمیونټي څوک ده سیم سیکس رائټس کوم دي دا څه شي دي دا ټول هغه طبقه هغه قوتونه خپل مبارزه د ډیکنسټرکشن د لاندې تابع کوي هغه ایگزیسټینګ یا موجوده قوتونه چیلنج کوي عام ماتي علم ماتي علم کې نور برخه تاکیدي او هغه د لاندې خپل ځان ته ژوند ګوري د په بنیاد باندې مونږ غنو چې د ملکونو برخه نه ده دا د ټولو طبقو برخه ده زه به تاسو ته وایم چې د دې مطلب خدا نه ده څه افغانستان کې مونږ ټول خلک په ځای کېږي دوستم هم په ځای کېږي کارزی هم په ځای کېږي او څه کوم د اشرف غني صاحب او هغه د هغوی سوچ د عام ولس سوچ خو نشي کېدی ضروري نه ده دی کې ډېر خلک دا دي ته ویلې دلته کې داسې د حزب اسلامي خلک وو چې هغوی باندې دا ظلم زور د هغوی د ښځو په مخونو تیزابونه شیندلي دي هغوی خلک مړه کړي ولې هغه به د تا مبارزې کې تا سره لاس کوي هغه خو همغه مدرسې ته چمتو وي چې د کوم د لاندې هغوی ډالرې ګټلي دي ته هغه نه که توقع کوې نو دا خو به غلطه وي نو زه دا وایم چې دا د هغو طبقو ذمهداري ده چې د کم بچي په د جنګ کې خاشاک جوړیږي دا د هغوی کار ده چې هغوی مخته شي هغه د کور نه دننه هغه په ټیکسي کې هغه په یوروپا کې هغه په امریکا کې څوک څه کار کوي دا د کاز د مقصد د مبارزې ته چمتو شي دا د یو کار نه ده او دا ټولې طبقې په هر وخت دا مبارزه کوي لکه ما څنګه مثال درکړو په هغه کې یوروپا کې هم دا روان ده فیمینست تحریک په شکل کې په امریکا کې هم روان ده هلته کې د ټرمپ څخه کوم ماحول هلته کې جوړ کړی دا ټولو نه لوی څه کوم ده هلته کې د هغه خلاف زنانه پسې هغوی دا سټرګل کړی ده هلته کې یونیورسټیانو کې ځوانان سټوډنټان پسې د هغې خلاف دا سټرګل کوي دا د هر چا کار ده دا زه یو ځل بیا تکراروم چې خپل سوچ فکر د قبایلي نظام تابع مه کوئ کنې بیا به تاسو ته د خپل ټولو مسالو بنیاد آئی ایس آئی ښکاري پاکستان ښکاري مسلې آئی ایس آئی کې هم نشته او نه پاکستان کې او نه په امریکا کې دي مسلې په مونږ کې دي مونږ دنیا ته د انډرسټینډینګ د سمجھ بوجھ د کوم طریقې کار د غلط ته د ټرایبل نظام د لاندې د نن دنیا انډرسټینډ کون پوهه کون پهله چیلنج کون پکار دا ډرایورم کوي شي د زنانام کوي شي د ماشومم د ټول کوي شي د لپاره د یونیورسيټي جوړونې ضرورت نشته همدا چې وایي چې مسلې په مونږ کې دي زه هم د دې شي سره ډېر مخ شوی مثلا زه د خپل د صنف ملګرو سره به کېناستم موږ به په دې بحث کوو هغوی به ویل چې موږ جنګ کوو موږ د اول نه مذهبیان یو موږ افراطیان یو دغه شی امریکایان هم وایي حتی د همغه د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مرکز مشر چې کوم هغه ویل وایي موږ چې کوم نصاب د افغانستان دپاره جوړ کړی دی دا د افغانستان د ټولنې سره مطابقت کوي دوی همداسې شی دی موږ ورته همغه څه جوړ کړي دي موږ ولې دا کالونیل افکار خودي کړي دي ولې فکر کوو اوس چې
هغه څه چې موږ ته په دې یو پیړۍ کې موږ ته ښودل شوي دي هغه ټول شیان موږ فکر کوو خپل پخوانی تصویر نشو اخیستلی، خپل هیستوري نشو اخیستلی. مثلا موږ کې څنګه هنرونه وو، موږ کې څنګه ریلیجیس پلورلیزم وو، موږ هندوان، سیکان او مسلمانان، شیعه سنی، دا ټول مسلمانان یو ځای اوسېدل، هندوانو سره یو ځای په پښتني ټولنه کې. خوست کې زموږ هندوان دي، دو هندوانو کلی دی چې هغوی داسې خوستي لهجه باندې پښتو خبرې کوي. یعنی دا د بل ځای نه راغلي هندوان نه دي، دا د همغې منطقي هندوان دي چې پیړۍ پیړۍ هلته پاتې شوي دي. هغوی سره تر هغو چې موږ ته دغه د جنګ ادبیات نه وو راغلي، موږ هیڅ مشکل نه درلود. چې کله دا راغلل هغوی هجرت ته مجبور شول. همداسې د افغانستان یهودیان وو، د افغانستان عیسویان وو. موږ کې چپی افکار ډیر په اسانه ترویج شو. موږ دا اخیستل شو د دې جوګه و چې دا کار وکړو، ځکه چې ځمکه د خان او د زمیندار د دې مقابله د زموږ ټولنې حقایق وو. ولې موږ دا ټول شیان هیر کړل؟ ولې موږ د پردیو افکار په ځان عملي کړل او خودي مو کړل؟ اوس فکر کوو چې نه، موږ همدغه د جګړې کسان یو، نور څه نه یو، یا نور څه نشو کولی. حمیدي صاحب، زه پوه شوم ستا په خبرې باندې، ستا زړه دردېږي، ته ځکه دا خبره کوې، خو زه تا سره اتفاق نه کوم. مسله په مونږ کې نه ده. که زمونږ د ټول مباحثې مقصد څوک دا واخلي نو دا به غلطي. مطلب زما دا ده چې زمونږ تعلق کې دا دنیا سره تعلق څنګه ده، دا تعلق په خپله دا مسله راوړي ځان سره. وایي پښتو کې چې اوبه په کمزوري لارې باندې وځي بهر. دا اوبو او د کمزوري په مانس کې کوم تعلق دا انډرسټینډ کول پکار ده. زه صرف دا وایم چې زموږ صرف کمزوري دا ده چې موږ د نن سبا تقاضې کوم دي هغه ته د ټرایبل یا د قبایلي نظام د لینز نه ګورو. دا قبایلي نظام په افغانستان او د پښتنو په سیمه کې خور ور ده. موږ ځان ته ډېر هم عالم فاضل وایو، دنیا به وګورو خو به مغه قبایل. زه صرف دا ویلن غواړم چې دا نظام کوم دا خراب یا غلط یا ټیک نه ده. خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا وخت سره هغه تقاضې نه پوره کوي چې کوم بنیاد باندې نن سره پښتون تلی شي. نو دا نن نظام سره تعلق کې به موږ څنګه ځان بریالی کوو، دا مهم سیز ده. پښتنو کې د بچهان غونې لوی خلک پیدا شوي دي. زه خو په دنیا کې ثاني نه ګورم. ما ته به څوک څنګه ووایي چې موږ په د حالاتو نه پوهیږو. پښتنو کې د افغانستان څخه کوم د امان الله خان صاحب په هغه وخت څخه کوم خبرې کړې دي، هغه خو هغه وخت دنیا کې هم څه کوم دا څوک هغه څه نه پوهېدلو یا هغه څه چا نه کولې په هغه کچه باندې. خو مطلب دا نه ده چې موږ دا رومانټسایز کو چې دا تکړه خلک نه، دا خلکو د خپل وخت نه پهله سوچ کولو. اوس موږ څنګه د خپل وخت نه لږ شان پهله سوچ وکړو او تعلق جوړ کړو دنیا سره، او بیا هغه لپاره نظام داسې جوړ کړو چې هغه خپل وخت موږ ونه وجني. ولې زموږ سوچ په وخت نه پهله ولي. طالب د وخت بچی ده، د وخت هغه بچی نه د سبا پرې مو بوزي. طالب مو وجني. ولې که موږ د طالب سره د نن سوچ کوو، طالب نه وو د سبا سوچ کوو، خو ورسره به دا هم ځان ته سوچ کوو چې نن مو ونه وجني. نو زه صرف دا یم چې دا چیلنجز ډیر زیات دي. دا زموږ قصور نه ده، دا زموږ چیلنج ده. ځان باندې پویا کون، راوړن، نړۍ سره مخکې تلن، نقصاناتو نه بچون، خپل ایکسپیرینس داسې کون چې هغه نه موږ داسې مبارزه کریټ کو چې هغه باندې دنیا هم فخر کوي چې دا خلک د جنگ نه علاوه هم بل څه کوي شي. او زموږ ډیر ځوانان کوي، دا نه ده څه نه کوي، خو هغې سره موږ تربورولي کوو. موږ ګڼو چې که دا خلک څه کوم دي دا پښتونواله نه کوي. د نن سبا د پښتونولۍ تقاضې ډېرې بدلې دي. زه به د ملاله مثال درکم. ته چاته د ملاله نوم واخله وایي او هغه خو د څه کوم ده لکه څنګه طالب وست جوړ کړی دا لاسپوس همداسې ملاله هم جوړه کړي. هلکه ملاله پرېږده، هغې لاسته راوړنې وګوره چې دنیا هغه نن پېژني. زه دا نه وایم ته هغه نه مخکې لاړ شه یو قدم، ته هغه نه بل څه وکړه چې دنیا دې صرف د ګولۍ په خوړنې باندې نه پېژني، بلکې د علم د لارې دې مو پېژني. ستا لار چاوي سره کړې ده. خو نه، دا دشمني او دا څه کوم ده دا به زه ورته کوو. نو زما خپل خیال کې دا وخت بدل ده. دکې دشمنیو، پارچمبو، تربورولیو باندې پښتون یو بل وجلې خوشي، طالب جوړوي شي، د ملالې خلاف نفرت جوړوي شي، خو ځان نشي بریالی کوي.
سبا د پر سوچ ته پر ډېر ضروري ده چې موږ داسې تنقیدي سوچ راولو چې هغه کې موږ جاج واخلو د خپل ځان تعلق دنیا سره او بل تعلق جوړ کو داسې چې هغه کې لاسته راوړنې وي خو ځان مرګي نه وي ځان ایکسپلوژن نه وو په نورو ذریعو باندې موږ دنیا ته ځان معرفي کو نه کې په د ذریعې څخه په کوم باندې موږ موجوده حالت کې یو او موږ د دې قابل یو چې نه زموږ د دې قابل نه یو خلک کار هم کوي د دې لپاره مننه. زه وروستۍ پوښتنه کوم. په لربر پښتنو سیمه کې خصوصا په افغانستان کې یو ځل بیا مذهبي افراطیت حاکم دی او زموږ خلک زموږ نوي ځوانان زما د کشر ورور په شمول چې اوس په کابل کې سبق وایي هغوی د همدې افراطیت د نصاب په څیر یو افراطیت سره مخ دي. دغه تنکي ځوانانو ته څه پیغام لري؟ دوی څنګه باید د دې وضعیت سره تعامل وکړي؟ دوی دغه ځای نه د وتلو لاره نه لري، بل طریقه نه لري، ژوند مجبور دي عمل ته وکړي. خو څنګه هغه څه چې دوی ته ورکول کېږي زموږ د پخوانۍ تجربې په اساس دوی د هغې سره څنګه تعامل وکړي، څه وکړي؟ زه به ملګرو ته وایم څه وخت ضایع نه کړي. یو ځل بیا تکراروم ولې څه وخت نن سبا د جنګي اصلې په تور استعمالیږي که یو قوم د تبکونه هغه وخت تباه کا دې ته په پښتو کې وایي. زما یو ملګری و هغه یو بل ته دا دړکا کوله نو ورته ویلو چې دا ما نه پیژني چې ده ته د یو زوی لوفر کم زه دا تکراروم چې د چا زوی څه لوفر کې د هغه د یو جنریشن وخوړلو د پښتنو 3 جنریشن لوفران شوي دي. زه صرف دا تکراروم چې ځوانانو وخت ضایع نه کوي. دویم دا ده چې دا انډرسټینډ کوي چې دا جګړه د قومونو نه ده نه د انټیلیجنس ایجنسیانو ده، دا د مارکیټ جګړې دي. نن سبا طاقت د مارکیټ تابع هغه کارونه کوي چې خلک ډالرو ګټنې لپاره ستا کور ورنوي. تاسو د خپل پوهه چې کوم دا په هغه لیول پوهې کوي چې سټرکچرل لیول باندې دا ستونزې انډرسټینډ کوي او د هغه ضرورت زه داسې محسوس کوم چې په دغه وخت باندې د دنیا ټولو نه متصادم قوتونه امریکا او چین ده. چین تاریخي طور باندې یو کمیونست ملک ده خو ګوره کیپیټالیزم یې اډاپټ کړو. د امریکې څه کوم نظام ده کیپیټالیزم د یورپا نظام یې اډاپټ کړلو ولې چې هغه د نن سبا مارکیټ تقاضې پورا کی او هغه نه پس بیا هغه ټینشن مخکې بوزي چې کوم ایډیولوژیکل ټینشن ده. ځوانانو د ستاسو مسله جهاد نه ده او نه اسلام ده. ستاسو مسله د نن سبا وخت مطابق دا نظامی اصولونه په نظام پویون او د مارکیټ هغه سټریټیجیز انډرسټینډ کون چې کوم په بنیاد باندې نن سبا ریاستونه ټول سرمایه‌دار دي او ځان ته خپل رول لټوي د نن سبا طاقتونو سره. نو دا د ایډیولوژي جنگ نه ده، دا جیو سټریټیجیک اکانومي ده، په دې باندې سر خلاصون پکار ده. نو بیا به تاسو مسله اسنشیلایز کوئ نه. طالب بیا نه د معنی نه لري، نه پاکستان معنی لري، نه دوحه نه ایسای بیا معنی لري هغه ډالر چې کوم واشنگټن نه خوشی کیږي هغه په دوحه راځي او هغه اسلام آباد او بیا دلته نه د پښتنو سرونه ځان سره وړي او هغه باندې پیداګیری کوي او بیا واشنگټن ته ځي. نو بیا به تاسو سټرکچرلی پوهیږئ دا قبایلی نظام د لاندې تاسو دا پوهه نشي وروړی. موجوده علوم او موجوده نظام د لاندې دا پوهه تاسو خستلی شئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان چې زموږ بحث کې مو برخه واخیسته او خپل افکار او نظرونه مو سره شریک کړل. موږ ډیر خوشحاله یو چې تاسو سره خبرې کوو. مننه. مننه.